سربي مینوال سرجري د صفحو په پای کې کله کله ډېرې جالبې جملې لیکلې وي. یوه جمله لیکلې وه وای success in medical exams comes from clarity, consistency and confidence. او دا خبره تر ډېره بریده درسته هم ده، صحیح هم ده. ډېرو ډاکټر صاحبانو د واتساپ او د مسنجر له طریقه رنګارنګ پوښتنې رالیږلې وې. ځینې پوښتنې ډېرې جالبې وې. ما ویل چې که هره یوه پوښتنه په انفرادي شکل جواب کړم یوازې به هماغه ډاکټر ورڅخه مستفید شي. ښه خبره دا ده چې د ویډیو له طریقه ټولې پوښتنې جواب کړو تر څو نور ډاکټر صاحبان هم ورڅخه مستفید شي. د دوی پوښتنې د افغانستان د اکزیټ اګزام د ازموینې، د افغانستان د تخصص د ازموینې او ورسره څنګ کې FCPS د ازموینې او د پوهنتون جریان کې په کومه طریقه مطالعه وکړو، په دې اړه د دوی پوښتنې وي. نو هره یوه پوښتنه به په تدریجي شکل باندې جوابوو. لومړی به شروع د افغانستان د اکزیټ اګزام د ازموینې څخه وکړو. د افغانستان د اکزیټ اګزام د ازموینې په اړه باندې ډاکټر صاحبانو رنګارنګ پوښتنې رالیږلې وې، خو د یوه ډاکټر صاحب پوښتنه د ما لپاره ډېره جالبه وه. یو ډاکټر صاحب راته لیکلي ول وایي زه د برحاله د 3م صنف محصل یم او د افغانستان د اکزیټ اګزام د ازموینې لپاره مې چمتوالی شروع کړی او د دې لپاره ما د رشید احمد احمدي د اکزیټ اګزام د خزانې کتاب هم اخیستی، د هغه کتاب تصویر هم ماته رالیږلی و. وایي یوازې دا کتاب بسنه کوي او که ځینې نور کتابونه هم مطالعه کړم. نو زه دې پوښتنې په رښتیا هم ډېر خفه کړم. ما ویل چې یو ځوان ډاکټر په هغه صنف کې چې هلته باید د خپل مسلک اساسات ولولي، د خپل مسلک اساس باید جوړ کړي، نړیوال معتبر کتابونه ولولي، د یوې بېمعنه ازموینې لپاره بېمعنه ریفرنسونو باندې خپله انرژي ضایع کوي او د یوې بېمعنه ازموینې لپاره دی سوچ یا تشویش کوي، دا دی له خپل راتلونکي سره لوبې کوي. خو په هر حال دا ده چې د افغانستان د اکزیټ اګزام د ازموینې لپاره چې څومره ریفرنسونه ټاکل شوي، فکر نه کوم په نړۍ کې د کوم بل د CTB امتحان وي چې د هغه امتحان لپاره دي همدومره ریفرنسونه ټاکل شوي وي چې په عین وخت کې یو ډاکټر څخه په پارا کلینیک کې، په میډیسن کې، په سرجري کې، په فورنسیک میډیسن کې، په ENT کې او په دې ټولو شیانو کې ورڅخه ازموینه یا امتحان اخلي. تېر کال یې فورنسیک میډیسن هم ور اضافه کړی و. نو ما سره یو جالبه خبره خو دا وه، ما ویل چې فورنسیک میډیسن به ډېر مهم و، که به د ریسرچ میتودالوجي ډېره مهمه وه، که به اپیډیمیالوجي ډېره مهمه وه، که به بایوسټیټسټیک ډېر زیات مهم و او که به میډیکل ایتکس ډېر زیات مهم ول. خیر د میډیکل ایتکس هم یو کتاب ور اضافه کړی و او کوم میډیکل ایتکس چې موږ او تاسې د افغانستان کوم استادانو لیکلي دي هغه اصلا میډیکل ایتکس نه دي، هغه اصلا اجتماعي اخلاق دي او کله چې سړی اجتماعي اخلاق په شفاخانه کې اپلای کوي نو له هغه څخه بد اخلاقي جوړیږي. نو دا معنا چې په غیر پرنس کې هم په موږ باندې طبي بد اخلاقي راباندې زده کړي دي. خیر په هر حال خو بل د دې ازموینې سره زه په دې هم خلاف یم، دا ما شخصي نظر ده، ممکن ځینې کسان را سره خلاف واوسي چې موږ دغه د ډاکټرانو د فلټر کېدو دغه پروسه ډېره وروسته شروع کوو. مثلا موږ یو ډاکټر ته اجازه ورکوو چې د کانکور د ازموینې له طریقه طب پوهنځي ته لاره پیدا کړي، خاص کر شخصي پوهنتونونو کې، او بیا هلته 15 کاله دی هر کال 14 ازموینې په اوسط شکل باندې ورکوي. له هغه ټولو ازموینو څخه دی راتېرېږي یا مثلا که په خپله وړتیا باندې نه راتېرېږي خو هغه استادان یا ځینې نور مثلا هغه د پوهنتون کارمندان دا فرصت ورکوي چې دی مثلا له هغه ټولو ازموینو څخه تېر سي، 6 کاله د هغه ډاکټر وخت ور ضایع کړو او له هغه نه بعد بیا 7 کاله بعد موږ دی داسې فلټر کوو چې مثلا دلته د طبي جواز اجازه نه ورکوو یا مثلا طبي جواز کارت نه ورکوو. زه وایم چې دغه د فلټر پروسه موږ ډېره مخکې شروع کړې وای تر څو هغه د ډاکټر 7 کاله هم بچت شوي وای. ممکن په هغه ډاکټر کې دا ټیلنټ نه وي، دا وړتیا نه وي چې د یو ښه ډاکټر جوړ شي، خو دغه کې داسې یو بل کار وړتیا وي نو دا اصلا موږ د هغه یو ډېر غټ عمر ور ضایع کړی ده. اول دا چې د کانکور په امتحان کې مثلا دی کېدای شي دا وړتیا نه لرله چې دی ډاکټر شي، خو موږ دته اجازه ورکړې ده چې دی په طب پوهنځی شروع کړي. بیا په طب پوهنځي کې هغه استادانو له ده سره دا ظلم کړی ده چې مثلا دی ډېر مخته کې به وستی ده، 15-16 کاله د خپل ژوند یو ډېر بهترین وخت یې په داسې یو څه ضایع کړی ده چې اصلا دی د هغه لپاره جوړ نه ده، دی د هغه وړتیا نه لري. دا د فلټر پروسه باید ډېر مخکې شروع شوی وای. خو په هر حال دا د سیستمونه ده او د سیستمونو خو ډېر مشکلات دي. بس خبره دا ده چې تاسې د دې ازموینې لپاره باید څه وکړئ. د دې ازموینې لپاره باید تاسې څه شی وګورئ، څه شی نه وګورئ. زما شخصي نظر دا ده چې تاسې فقط طب پوهنځي کې ستاسو کوم کریکولم ده دا کریکولم په صحیح شکل ورسوئ. مثلا که استاد نه درته رسوي تاسې خپل ځان سره ورسوئ
او بل دغه د حجاب کوم دوره چې دغه د حجاب دوره په صحیح شکل باندې الته پریکټیس وکړئ. نور د امتحان لپاره کوم خاص آمادګي ته اړتیا نشته. مې د امتحان لپاره هغه دوی کوم خاص ریفرنسونه چې دي ما هغه ریفرنسونه ګوري، مه په هغه ریفرنسونه باندې خپل راتلونکی تباه کوئ او مه خپله انرژي پرې ضایع کوئ، ځکه دا ریفرنسونه نه تنها چې مثلا د تا راتلونکی نه ټاکي، د تا سره په راتلونکي کې مرسته نه کوي، بلکې په امتحان کې هم مرسته نه درسره کوي. زه ډېری ډاکټر صاحبان پېژنم چې هغو 2 میاشتې د امتحان څخه مخکې 3 میاشتې د امتحان څخه مخکې د دوی هغه د رشید احمد احمدي کوم د داخلي کتاب چې و او ورسره څنګه کوم د جراحي کتابونه چې ول کتابونه چې اخیستي ول هغه کتابونو له دوی سره په امتحان کې مرسته نه وکړي. ولې په دې خاطر چې دغه کتابونو هغه کوم متن چې دا یا هغه کتابونه چې کوم شکل باندې لیکل شوي دي، یو مثلا تا په صحیح شکل طب زده کړی، تا په صحیح شکل باندې میډیسن داخله لوستي وي، تا په صحیح شکل باندې جراحي لوستي وي، او بیا هغه بې معنا کتاب چې په هغه کې مثلا ګډوډه لیکل شوي وي، پاراګراف څخه یې اخذ نه اخیستل کېږي، جمله بندي په صحیح شکل نه وي پکې سوي، یو عنوان د اسمان په سر کې وي، بل عنوان د کتاب په پای او سر کې وي، نو دې د زده کړې لپاره به مجبور سي به هغه صحیح شیان هغه صحیح کتابونه به یو له خپلې حافظې څخه باسي، به له هغه نه بعد دا کتابونه زده کوي. نو زه دا وایم چې دا کتابونه تاسې په امتحان کې ګډوډ نه کړي، له تاسې سره په امتحان کې هېڅ وخت مرسته نشي کولی. او بل په دې امتحان کې فقط کامیابي مهمه ده، په دې امتحان کې هېڅ نمره مهمه نه ده، نه نمره نه کوم امتیاز لري او نه د تا د ښه ډاکټر ثابتېدو لپاره کوم څه دي. مثلا که ته 340 350 نمرې یوسي، دا په دې معنا چې ته بهترین ډاکټر یې، او که د 250 نمرې یوړې دا په دې معنا چې ته بهترین ډاکټر نه یې. نه دا خبره نه ده. د پوهنتون په جریان کې چې هر پلان لري، که هغه د سیملي امتحان لپاره وي، که هغه د CPS امتحان لپاره وي، که هغه د جیکټ امتحان لپاره وي، که هغه د افغانستان تخصصي امتحان لپاره وي، که د هر امتحان لپاره تاسې آمادګي نیسئ، هغه آمادګي کولی شي له تاسې سره په دې امتحان کې مرسته وکړي او په دې امتحان کې تاسې خپله بریا ترلاسه کړئ. له دولت څخه همدا هیله ده چې دوی دغه د ځوانو ډاکټر صاحبانو د راتلونکي سره لوبې ونه کړي، دوی چټي پټي تشویش کې وانه چوي، دوی هغه غیر مسلکي یا نه بلکې هغه بې معنا کتابونو اخیستلو ته ونه هڅوي یا مجبور نه کړي چې هغه بې معنا کتابونه واخلي یا په بې معنا کتابونو باندې خپله انرژي ضایع کړي. او خدای دې وکړي چې همدغه ازموینه د معیار طرف ته ورنږدې شي او د مسلکي کسانو په واسطه مسلکي کتابونه، داسې کتابونه چې هغه د ډاکټر صاحبانو سره په راتلونکي ژوند کې هم مرسته وکړي، داسې کتابونه انتخاب کړي او د مسلکي استادانو په مرسته باندې مسلکي پوښتنې جوړې شي، څو په رښتیا هم ډاکټران په صحیح شکل پکې ایوالویټ کړي او صحیح او بیکاره ډاکټران پکې معلوم کړي. نو همدا مو دولت څخه هیله ده. انشاءالله پر روانه ویډیو کې به د افغانستان د تخصص د ازموینې په اړه باندې تفصیلي پر بحث وکړو.